تاسو څنګه کولی شئ چې د امریکا د ډي وي لوټري پروګرام کې رجسټریشن وکړئ او ثبت نام وکړئ. ګورئ اول به تاسې راشئ کروم ته، دلته ډي وي لوټري به ولیکئ. ګوره 2040 دلته اول سر کې راغی. دې باندې کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړ دغه لومړنی باندې تاسې کلیک وکړئ. تاسې الکترونیک ډایورسټي ویزا دې باندې کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړ ګوره دلته دا راغی. دلته راغی تاسو ګورئ دا څه وخت خلاصیږي. دا ګوره اکتوبر په 5 باندې خلاصیږي او تر سوم پورې تر اکتوبر 8 پورې تاسو کولی شئ چې خپل ځانونه تاسو راجستر کړئ، خپل بخت وازمایئ، ځکه چې ډیر خلکو په دې دغه کې د چا چانس وي نو هغې ته ویزې وځي. نو خپل چانس وازمایئ. تاسو هم کولی شئ چې ثبت نام وکړئ په دې برخه کې. نو چې کله دا اعلان شي په اکتوبر په 5 باندې او بیا طریقه چې دا څه ډول رجسټریشن کیږي، په دې کې څه رقم ثبت نام کیږي، نو تاسو ته به مکمله طریقه هم درښیم. اوس لا وخت پاتې ده، اکتوبر په 5 باندې دا شروع کیږي.